یا الله څوک چې مال ایثاری بندي نه لګي شوم دې بخیل یا الله دا مال ول تلف کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان. نشته دې هیڅ ورځ یعنی هر ورځ مگر هر ورځ دو ملائک را کوزیږي د سار په ټیم کې. هر ورځ چې موږ سبا لکه نن موږ سبا څومره بندگان باندې سبا راشي الله رب العالمین دو ملائک را نازل کی. دا نن سارم راغلی دي دا پرون سارم راغلی دا سبا سارم راغلی روزانه د الله نبی دا دو ملائک راځي. څه د پاره راځي؟ دا دو ملائک الله را کوز کی. دا الله نبی فرمای دا دو ملائک دا یو دعا کوي او دا بل ملک بل دعا کوي. یعنی دا یو دعا کوي او دا بل خیری کوي. پښتو کې چرته وي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فیقول احدهما پدې کې دا یو ملک دا دعا وکي اللهم اعط منفقا خلفا. یا الله هغه څوک چې هغه ستا په لار کې انفاق کوي او مال لګي یا الله دله رسته نورم ډیر مال ورکړه مال یې زیات کړه. الله اکبر. روزانه یو ملک دا دعا کوي یا الله څوک چې انفاق کوي مال لګي په محتاج او د ضرورت په ځای کې په دین باندې یا الله دله رسته ډیر مال ورکړه. او دا دویم ملک سوی اللهم اعط ممسكا تلفا. یا الله څوک چې مال ایثاری بندي نه لګي شوم دې بخیل یا الله دا مال ول تلف کا او برکت ته واخله. الله اکبر. بس بیا دې خلکو مالونه چې ګوري په دقه وختي می چې دقاتو کې به لګي لانجی دی او تانی تحصیل دی او فاسقان فاجران تی خوري او ډیر خماران ور الله بیا پیدا کی په کور کې الله دې مونږ ټول حفاظت وکړي. داسې لوفران بچي پیدا شي چې هغه ته په نافرمانو کې چې دې خرج کوي په نافرمانو کې بچي لوفران شي هغه د پلار ګټلې مال تباہ برباد کی. دا خود ملائکو خیری دي کنه. دا خو الله تعالی روزانه ملک را لېږي بخیل ته خیری کوي او چې کوم انفاق کوونکی ته دعا کوي. په دې حدیث باندې موږ ته یو شیخ خبره کوله وي د عرب په ډېر ښه عمل کوي. ستاسو خیالي زموږ په دې ملکونو کې ملک زمانګ دی ځمکه زمونږ ده محله زمونږ ده او جوماتونه چې دی عرب جوړوي زمونږ په دې ملک کې هغوی دغه حدیث باندې عمل کوي. روزانه هر سهار وایي چې په دې ملایکو په دعا کې راشو نو هغوی د کونډو رونډو سره هم خدمت کوي د یتیمانانو غریبانانو سره هم کوي د یتیمانانو ادارې هم چلوي په نورو ملکونو کې او دوی د خپل مال نه روزانه وي اره ښځه او خاوند روزانه پیسې جمع کوي هغه ادارونه بیا تپوس کوي کومې ادارې چې ورته وایي پاکستان کې فلاني ځای کې جومات ته ضرورت دی بنګلادیش کې ضرورت دی په شام کې ضرورت دی سیریا کې فلسطین کې ضرورت دی بل ځای کې ضرورت دی په هغه د خیر په کارونو کې خپل مال چې جمع کوي له ورکې دا واخلي دې دپاره چې د ملایکو دعا روزانه موږ ته میلاوه شي روزانه موږ د ملایکو دا دعا واخلو. خلک دا ګټې کوي لګیا دی چې د حدیث او د ملایکو په دعا کې راشو او د ملایکو د بد دعا او د خیرونه بچ شو او زموږ سوچونه په کوم ځای کې دي زموږ چې څومره حرص کوو څومره ځان د دنیا پر ذلیله که دومره ښه ورپسې ورځې نه بلې ته ښه وږي کېږو تږي کېږو ښه سپېره کېږو زموږ حالات اړو سم نشو